په دې لاره کې چې هغه یو څو بیتونه رایاد شو، هغه به سره خپل شریکم به یو نظم وایم. نو صدر صاحب په اجازه وایي که تاوان هم وي خو د یار کلي کې، که تاوان هم وي خو د یار کلي کې، د کاروبار ځان له جدا مزه وي. که تاوان هم وي خو د یار کلي کې، د کاروبار ځان له جدا مزه وي. او سراج صاحب وایي انتظار بد وي خو دیدن چې کوي، انتظار بد وي خو دیدن چې کوي، د انتظار ځان له جدا مزه وي. مننه. او ګلان به ډېر درکړي په مینه خو چې، ګلان به ډېر درکړي په مینه خو چې، درې کړي یار ځان له جدا مزه وي. ګلان به ډېر درکړي په مینه خو چې، درې کړي یار ځان له جدا مزه وي. نظم دی، د نظم عنوان دی ورکنومي اتلان. نو مطلب دا وایي چې ننګیالیا پر جلاله پر جماله، شملوره توریالیا اسلام پاله، د دستار د دبدبې نه دی لوګیشه، د افغان د جگ جگ غرونه بلند خیاله، د هیواد د ثقافت ښکاره مثال یې، زړوره زیګروره باکماله، د هیواد د ثقافت ښکاره مثال یې، زړوره زیګروره باکماله. غاصبین او یرغلګر دې په ګونډو کړل، غاصبین او یرغلګر دې په ګونډو کړل، ای غازی د خپل خاورې بې مثاله. او زلیدو ته د جهان ګوته په خوله دی، زلیدو ته د جهان ګوته په خوله دی، راښکاره شوې په ایرو پټ شوې لاله. او د طاغوت د لوی لښکر سره په جنگ دی، د طاغوت د لوی لښکر سره په جنگ دی، سر ټیټ نه کړې خالقه ذوالجلاله. او ښکلې ږیره نری برید طالبي څڼې، ښکلې ږیره نری برید طالبي څڼې، خبردار یې د کفري نړۍ د چاله. او ځواک دې ستایي د ستاینې لوړ انسان یې، ځواک دې ستایي د ستاینې لوړ انسان یې، طالب جانه د اسلام د بیرغ خاله، طالب جانه د اسلام د بیرغ خاله. ډېره مننه.